السلام علیکم جی ګرانو قدرمندو اوریدونکو او کتونکو څنګه یې تاسو ښه امید لرم ټول به ټیک ټاک یي او د ژوند نه به خوند او مزې اخلي نه جوړیږي او زه چې دی نو یوه کونډه یم زما ماشومان دي ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ویډیو وایرل کېدو کوم مارکیټ چې دی هغه ډېر زیات ګرم دی په دغه سلسله کې د شکیب افغان کومه ویډیو چې ده هغه هم ریلیز شوې ده او د ټول نه مخکې ته ویم چې دا د څوک نو د هغې باره کې به لږ ذکر وکړو چې دا د پښتو یو ډېره مشهوره سندرغاړې ده که چېرې تاسو دا په یوټیوب یا په فیسبوک باندې سرچ کوئ نو د دې بېشماره کم سندرې چې دي هغه دې ویلي دي ریکارډ کړي دي هغه پرتې دي نن سبا چې کم دی په سوشل میډیا خاص طور فیسبوک کم ګروپس چې دي په هغه کې یو ویډیو شیر کیږي په کم کې چې خلک دا وایي چې آیا دا د دې ویډیو ریلیز شوې ده یعنی که موږ وګورو د نن نه یو څو ورځې مخکې کم علیزا سحر ورسره بیا کم بله ویډیو چې ریلیز شوه دې نه مختلف قسمه که موږ مخکې وګورو د پښتو فنکارانې داسې خو د دې کومه ویډیو چې ده هغه ډېره زیاته په ټرینډینګ کې روانه ده خلک پرې مختلف قسم ویډیو جوړوي چې آیا داسې نه دي کول پکار یعنې دې چې کومه ویډیو جوړه کړله نو هغه هم داسې چې په خپله عام د ځانې ویډیو کړله بیا هغه ویډیو چې دا هغه بچا ته یا لیږلي یا به ترې موبایل چا اخیستی وي یا به فیسبوک د لارې خوره کړي وي خو یو چل شوی دی په هغه سلسله کې د دې کوم ویډیو چې دا هغه وایرل شوی دی نو ډېر زیات یو د افسوس خبره ده چې کوم پښتني فیغ دی چې دی هغه داسې قسمه ویډیو داسې قسمه حرکات کوي بس الله تعالی دې ورته هدایت وکړي ځکه چې نن سبا چې کوم حالات روان دي هغه ډېر زیات ګډوډ دي نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کوله امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د راسېدورو ویډیوګانو لپاره